أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين، آمين. إن شاء الله تعالى ما شايستوخندو نن مشتاسي إخفاء وايو كستاس بيديج مش بتاس بتير فيديو كي ويلا اظهار مو وای اظهار موږ تاسو ویله چې ښکاره کولو ته وایي. اخفاء او اظهار یو د بل ضد دي. دا ما تاسو در مخه ویډیو جوړ کړی وه چې د نون ساکن څلور قانونه دي، چې یو اظهار دی، اخفاء ده، ادغام دی او اقلاب دی. دغه ویډیو که تاسو نه ده کتلې اول هغه ویډیو وګورئ، په هغه کې ما ټوله درته معرفي کړي دي. اوس هر قانون د نون ساکن زه تاسو ته جلا جلا معرفي کومه. نو په دغه ځای کې ان شاء الله تعالی موږ تاسې په تېر ویډیو کې موږ تاسې اظهار وایي، زه فقط درته یادوم. په تېر ویډیو کې مې اظهار ویل، موږ تاسې ویل چې اظهار وایي وښکاره کولو ته، معلوم ویلو ته د نون مخرج او د حروف د نون د ساکن وروسته د حروف حلقي راسي، موږ تاسې نون جلا وایو او حروف حلقي جلا وایو، یعنی نون غونې ته نه بیایو. دلته په دې ځای کې موږ تاسې اخفا وایو. اخفا وایي پټولو ته. اظهار او اخفا یو د بله لکه ضد دي. دا د حروف صفات دي چې موږ تاسې وایو. اظهار یو صفاتي چې نون واضح ویل، اخفا بل صفاتي چې نون پټول. دلته مو نون واضح وایه لکه موږ تاسې یو توري وایه منه، دلته موږ تاسې اخفا وایو نون پټو. نون ساکن او تنوین. نون ساکن و تنوین خو موږ تاسې الحمدلله ټوله پیژنو. دا څلور قانونه د نون موږ تاسې وایو. اظهار مو وایه، اوس موږ تاسې اخفا وایو. اخفا وایو. اخفا دلته ما درته کښل چې اخفا په لغات کې یعنی په معنا یې چې موږ تاسې معنا کوو پټولو ته وایي. دا یې معنا ده. په عربي اخفا پټولو ته وایي. په تجوید کې د نون ساکن او د تنوین نون پټول په غونه کې اندازه یې 2 حرکته ده. دا موږ تاسې چې دغه نون پټوو، دغه غونه پر کوو، دا 2 حرکته ده. نو ان شاء الله تعالی زه به لاندې درته تشریح کوم. نو دا تنوین دی. په تنوین کې زه بیا درته کاږم چې تاسې هیر نه وي. دلته یو پیش دی او یو هم نون ساکن دی، یو زور دی یو هم نون ساکن دی، یو زیر دی یو هم نون ساکن دی. 3 نونه دا سوله چې د تنوین نون دي او یو د خپله د نون توري ساکن. د نون توري ساکن دا 4 نونه موږ تاسې لرو. د تنوین نون 3 د تنوین نون دي او دا که هر وخت د دغه 4 نونو وروسته دغه 15 توري راغله نون اخفا کوو. دغه د اخفا توري دي. دغه د اخفا توري دا به تاسې په یاد کې ان شاء الله تعالی. د دې لنډه طریقه دا ده چې د اظهار 6 توري ځینې وباسي، د ادغام 6 توري ځینې وباسي، د اقلاب یو توري د حروف الهجاء څخه وباسي، یعنی د الف با د تورو څخه دغه 15 توري چې تاسې پاتېږي پر دا ټولو باندې اخفا کېږي. موږ دلته تاسې څو توري لرو؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. دغه 15 توري 15 به مکمل ما کښلي ان شاء الله. دا 15 دا یا هم لس، دا لاندې 15 توري مکمل دي. دغه 15 توري تاسې کوشش وکړئ چې د ځان سره په یاد کړئ، ولې تلاوت چې تاسې کوئ یو څو عمر مشکل یې بیا ستاسې خپله په یاد کېږي ان شاء الله تعالی. کوشش پر وکړئ چې دغه 15 توري ستاسې په یاد وي چې د نون ساکن او یا د تنوین څخه وروسته راسي موږ تاسې نون اخفا کوو. اوس به راسو مثال ته. دلته ما یو څه زموږ تاسې د نوراني قاعدې څخه یو څو توري درته را نقل کړي دي. ان شاء الله تعالی تاسې توجه ورته وکړئ. اول به زه تاسې ته دغه توري یو څه راکښته کړم چې ستاسې په یاد وي. په دغه ځای کې که تاسې وګورئ نون ساکن دی
شر 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 نون مو اخفاکی ژبه به د تعلق څخه نه مشلوي خوله به مو نه بندوي څنګه وای شر ژبه به د خولې په نیمایي کې پرېږدي د تعلق څخه وموښته نون مکمل ویل کېږي لکه موږ تاسې اظهار کوي یا دلته به ژبه د تعلق څخه نه مشلوي شر شر دلته شین که تاسو وګورئ د اخفا د توري څخه دی نون ساکن راغلی دی وروسته شین راغلی دی دلته ما درته ویل دي که د نون ساکن او د تنوین وروسته د اخفا د توري رالی موږ تاسې نون اخفا کوو شر شر د اوس نو په دغه دواړو توري کې دلته اخفا ده په دغه دواړو توري کې اخفا ده چې دلته چې موږ تاسې نون اخفا کوي په دغه ځای کې چې نون اخفا کوي قاف په پسې راغلی قاف د اخفا د توري څخه دی ضاد د ژبې په اړخ کې وایو د غین پر رقم هم نه وایي د دال پر رقم هم نه وایي د دې مخرج اوږد دی د ژبې ټول اړخ او بیا مخرج د ژبې پر سر باندې خلاصیږي چې په اخر کې دال راځي زه بیا درته وکاږم چې تاسې ارسوي نه غلطات موږ تاسې په خپله ژبه کې نه لرو دا د عربي لغاتي موږ تاسې د زې په اواز وایو ضاد دغه اواز دی نو څنګه وایي دغه غین اواز کوشش وکړئ چې ستوني ته ونځي د زامې په اړخ کې ویل کېږي د ژبې په اړخ به پورته کوي د زامې غاښو بیا دغه دواړه توري درته شر قاغده په دغه دوه توري کې اخفا وه انشاءالله تعالی زه به د نور پیج راپورت کړم د اخفا 15 توري دي ستاسې په یاد په دغه ځای کې یو بل توري لرو وبخښئ دغه توري ته تاسې توجه وکړئ خپله ورته وګورئ چې نون توري ساکن دي وروسته ظا راغلی ده ظا د اخفا د توري څخه ظا دا دلته ده نو دا څنګه وایي دا توري ینظرون دا بل توري ته پسې وګورئ لاندې نون دغه توري درېدم دغه توري زه به دا نور ځینې کار کوم چې تاسې ته معلوم سي انشاءالله په دغه ځای کې نون ساکن دی وروسته ذال راغلی دی ذال د اخفا د توري څخه دی دلته وګورئ تاسې ورته په دغه دی ذال د اخفا د توري څخه دی نون څنګه اخفا کوو ژبه تعلق ته نه وړو د غونې نون اواز خپله غونې ته ځي په دا غونه کې موږ تاسې دا نون داسې نه وایي ذرنا که مو وایي دا مو اظهار کوي او اوس دا نون چې موږ تاسې پټوو ژبه تعلق څخه نه مشلوو ذرنا بیا د سره څخه دا څلور سره توري درته وایم توجه ورته وکړئ شر را درنه وایي چې زور لري شر قد ينظرون ذرنا الحمدلله یو دوه مثالې دا د نور موږ تاسې لرو په دغه ځای کې یو ورپسې دغه دوه توري لا درته زلنا نون ساکن دی وروسته زا راغلی ده زا د اخفا د توري څخه ده زلنا بل توري موږ تاسې لکه چې نه لرو دلته پسې دا ما د قاعدې څخه رانقل کړله په دغه ځای کې تاسو چې نون چې زورو زیرو پیش ولري قطعا غونه نه پر راځي دغه شی ته چې ستاسې پامي انشاءالله تعالی دغه څو توري د اخفا وه چې ما تاسې ته وکړله اوس نو په دغه ځای کې که تاسې دغه عکس ته وګورئ په دغه عکس کې
ژبې ته وګورئ، ژبه د تعلق څخه جلا ده. دغه ځای ته تاسو وګورئ، ژبه د تعلق څخه جلا ده، خوله بنده نه ده، خوله مو خلاصه ده. او دغه شان چې دي دا د نون اواز دلته موږ تاسې په دغه غوڼه کې پټوو، داسې پټوو. څنګه وایي؟ زما سره وایست زلنا زلنا. که دا ژبه تاسې د تعلق سره وموښلئ نون اظهار کېږي. که ژبه مو د خولې په نیمایي کې پاتې وي بیا نون په غوڼه کې پټېږي، اواز یې پزې ته راځي. زلنا ظرنا. زه به دا څو توري بېرته درته راکښته کړم ستاسې جوړ ته پام وي. ذرنا. زه خپله ژبه د تعلق څخه نه موښلوم، د خولې په نیمایي کې پرېږدم. اکثره وایي چې موږ دا د ژبې سر د لاندې غاښو سره تکیه کوو، دلته په دغه ځای کې تکیه کوو، بیا موږ اخفا کوو. ذرنا. که موږ دغه داسې وایو چې ان ذرنا ان ذرنا، دا مو نون اظهار کوي. او که موږ ژبه د تعلق سره ټینګه وموښلو ان ذرنا، دا غوڼه د نون وکړله. نو موږ تاسې د غوڼې او د اظهار په منځ کې اخفا کوو. د مکمل لکه زه داسې درته وایم چې نون چې ورغندی ولري، که نون وبخښئ شد ولري، دا نون د غوڼې توری دی. موږ تاسې وایي دوه حرکته مکمل له غوڼه کوو ان. او که موږ تاسې نون اظهار کوو فقط موږ تاسې وایي ان. او که موږ تاسې نون اخفا کوو لکه دلته چې اخفا کوو موږ تاسې زلنا. د اخفا او د غوڼې اواز باید سره جلا وي. د اخفا اواز او د غوڼې اواز دلته نون ژبه ټینګه د تعلق سره موږ دوه حرکته غوڼه موږ تاسې جوړو، مګر دلته دا نون په غوڼه کې پټوو. دغه فرق دی. دلته غوڼه واضح ده، دلته نون په غوڼه کې پټوو. زلنا ذرنا. ستاسو چېرته دا زال دی، ذرنا، دا زلنا. موږ تاسې به ډېر کوشش وکړو چې د ذال او د ذا اواز سره جلا کړو. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین.